کاکي دا کار دی چې ګوره ته بیا آوټ نه مانې نو ته چې ما آوټ کړې نو زه به آوټ ومنمه چې آوټ نه یې څنګه ومنمه وه ځان خو ګناهګارولې نه شم نو ته پوه شولې که نه چې ورځو هغه له ورښکاره کېږو که نه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه شه مېلمنو څنګه خیر دی ټیک ټاک امان دی خیر خیر راغلی خیر ټیک څنګه ټاک چل امان دی خیر کېنه 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 دی تاسو کېنه خو کېنه تاسو کېنه څنګه چل دی خیر دی څنګه څه حساب وضع کې الحمدلله والا بس دې خوا راچکر شولسې ښه دې وکړل اوکې ښه زه د کوره پورې ځم زه راځم ښه نه دغه وګوره څه کوم راکوم ښه که نه مونږ تکې- ساري ګونو به مونږ ځو ته کېنه منه زه راځم نه. زه راځم زه راځم ها ته پوه شوې که نه مش شو که نه ګینې که په کوم ځای به مې وراړو وراره کاکا 500 روپۍ واله ها او یو چرګ راوړه ها او چاچي ترې ووایه چې وریجو کې واچوي ښایسته یې پوخ کړي ښه مېلمانه ولې دي مېلمانه دې راغلل وا ها چرګ د بازاره راوړل بازار نه به راوړې زه راځه ښه صحیح ده ځه ها شابه زر که ټیک شو ځه او شابه زر که که نه مېلمانه دي شابه که نه ځي دي که نه او که نه شابه څه انانه یې راغلی وای خدای د ده بي خو بس دا ما کله لېږلی دی یار او که نه ډېر وخت وشو لېږلی مې دی څنګه چې دلته یو څو نوړی وایم اکا مې بیا دلته خولې خولې ته ګوري زخر کوي یې را باندې بیا او که نه ډېره سخته مزه خو یې وکړه کاکا لږ ناوخته خو شو رش و په چرګانو ډېر زیات زه خیر دی تا به کور خوړلی وی که نه مېلمانه دي نه کاکا خبره داسې ده چې یو خو زنانو کې ما له ډوډۍ خوند نه راکوي ما یې زه تاسو ته به مېلمه را دې خوا راتاو شه که نه بل څه شو بل هغه لوټه کې مې لوبرې سره لاس یې ښه ښه راځه ملګري راځه یاره کاکا یو خبره دا ده چې په بریانۍ کې چرګ مزه کوي ښه ډېر دي وینې زه ډوډۍ زما چېرته دا ټیمړه ته کېږي خورا مېلمه ښه مړوه خورا مېلمه چکني ورسره ډېره مزه کوي ښه کاکا خو ډېر شته تا خو ما ته چکني یاد هم نه کړه خو دا یو سلګون ناسه جیب کې پروت و ما ناسته مې پرې راواغېستله وراره لږ پاس لږ اوبه راوړه کاکا هغه امر ته مې ویلي دي ما دغه دې اوس په ساعت ګاډی دی راشي ښه او خدای مېلمانو ښه خورئ مېلمنو خورئ که نه وراره په روټۍ باندې خبرې ښې نه دا ښه خبره نه ده کاکا دا ما ته پته ده خبرې خو زه ډېرې نه کوم خو دغه یې ده خبرې خو بعض وخت کې زه په دې وجه م کوم زه مېلمانه دي بیا به وایي چې دا سړی ما څه خبرې ولې نه کوي که نه لکه هغه تریو تنظیم مزه نه کوي خدای مېلمنو ښه چاچی مې راغله چرګ مې ورکړه خو چېرته سوټې موټې چېرته تپلې وې ما یې نه ته یې مه پخوه کاکا په خپله مې لاسونه ونغښتله چرګ مې ښه پاک وینځه وریجې دغه مې پخې کړې بیا مې پکې وروسته دا چرګ واچو او خدای شته چې شا خبره ته مېلمانه وکړم د چاچي لاس کې مې ګورې کاکا هغه خوند نشته ښه ما دغه وجه نه په خپله پخې کې ما چې مېلمانو باندې اثر ونه شي ما یې مېلمانه به وایي چې دا څنګه ډوډۍ تاسو پخ کړې ده ښه دا ترسکونوالي چې پکې دی کاکا که نه دا ما په خپله پخه کړه ښه ما هوټلو کې کار کړی دی ما نه دی مېلمه ما کراچۍ کې یو هوټل کې کار کوو
د تلکارې که نه کاکا نو د هوټل والا خدای شته زه پرېښودم نه هلته زما په لاس خلک عادت شو ها نن سبا بعضې زنانه نه ګورې د پخلي چل نه ورځي لکه زمونږ چاچي چې وایي خو دا کوي خورې کاکا که دې خیال کېږي هغه چاچي چې مې یو ورځ هغه مېلمنو له هغه ډوډۍ پخ کړې وه د هغوی نه هغه ډک پلیټونه پاتې نه شو څه ته اوبه ښه اوبه یادې اوس به یې دا د ساعت ګړۍ له راورسئ غالب مې ډېګرې که نه ښه خورئ تاسو مېلمنو کار کوئ ښه ښه دي ښه مېلمه دا زما د لاس پخلی دی ښه هغه اوبه خو رانلي که نه راځي راځي اوبه راځي اوس به راشي وراره ترنګ راپاس ولې خیر خورئ کاکا سره خو ما سره ښه مېلمنو تاسو خورئ ښه روټۍ خورم مېلمنو دغه دی ده زه راپاسه ولې کاکا ته دا خوله واکې ولې نه ولې کاکا شابه کور ته ځه شابه ولې خوله دې بې پیدې ده شابه کور ته ځه باسه کاکا نورګه چې ډوډۍ وخورم نو بیا به ځم که نه تا خو د مېلمنو نه هر څه خلاص کړل تا مېلمنو ته څه پرېښودل شابه ځه کور ته شابه وځه خدای شرمونه دې وشرمولې مړه خاصه ځمه خو هغه سلګون مې راکړه چې ما چکنۍ راوړې وه انسانیت ترکې نشته راواله شابه شابه وشه په شرمونه دې وشرمولې مېلمنو ته مړه وای په مزه دا چې دا څه کې ای ګاډی راباندې وجنم که څه کې روه دا څه کې مزغوټ او دانګل په مزه ځه او که نه دا ته څه کې هغه کاکا مې سیټونو کې ګوتې ورکړي سیټونه به ګوره مالوچ ټوکاږي بیا سر دې ورسومه چې دا بوټ یې ګرانه ونشي بل ځای ته یې راباندې ټیکټ تاباني کړو اصل چې دې ځله باندې بیا دا ټیکټ تاباني کې ورورا وروبه ورسو خیر د الله نه به خیر غواړو خو ورارو ګوره مخکې به د چاچي د کاري غم کې ګوره ها هم که نه بیا کاکا الله به خیر کړي چې څنګه لاړ شم او مزدوري وکړم لاول به مې د چاچي د کاري غم کومه خو دوا راته کوه چې اوس خو مې خدای ژوندي ایرپورټ ته ورځئ که نه راځې څه کوي دا خو څه ملوټې دي یارېږئ نو واره له مخه خطا کوئ وار تاله نه دا جي وار دې موږ نه خطا کړې په قلار ځه ورکه دا رنګ د چا دې په مزه شه دا جي وراره ته وګوره چېرته چاچي دي ني پته نه لګي کاکا ورته ګورو چې څوک دي هلو ایجنسۍ والا ورکه دا جي غاړې ته شه څه پلیټ کینسل شو څنګه کینسل شو دا جي ما ته څه پته نه دا ځل خو زه تلمه خو بس ایجنسۍ والا وي باران دی وریځې دي وي پلیټ کینسل شو وراره لکه چې د چاچي کارې دی بیا پاتې چپ شه تاسو د چاچي د کاري غم دی او زموږ بله څه تېرېږي یاره چکر ښه مزه کوي دا د سوات ته راغلو تو ګوره مړه څومره خشته ړم کولاو دي خو دا چای پخول او دا ډوډۍ دا اوس مزه نه راکوي لکه دا دې اوس مو تا پیو پسې روتي وو نو ګنټه مو شوه چې ګرځو را ګرځو دې غر کې راته چا یو دوکان وښوده ویل ته پی دي ښه نو اوابېلو بس ټیک ته خوښه مې راغله چې ورځو زه چې ورشو پیدا ورګه دغه هلک ته انتظار کوو چې دا چای پوخ کړي ښه نه نو هلک ته ولې انتظار کوو زه به یې پخپله پخه کړمه که نه ولې تا له چل درځي او که نه خراب یې نه کړي په یو پراټو پسې کم ځای کې وګرځېدو د غر نه م راکوزي کړي اوه دا کراچۍ ته زه تللی وم دا زه څه له تللی وم نو څه دې کول هوټل کې ومه که نه زما د لاس چای چې به چا وڅښله د بل چا د لاس چای به مزه نه ورکوله بیا به راته ټولو خلکو ووي نیک څه شو چې چای په هغه پخه کړو دا ته څه وې زه چې دله چای پخه کړمه که نه نو بس بیا به عادت پشي خو ګورې زما یو ځل پخول لګیا دا سړی ځان ډېر صفتونه کوي پرې دا چای به دی په خپله پوخ کړي ښځه چای پخه کړه خو ګورې پیم د ډېر لرې ځای نه وړي ګورې چې ګورې مزېداره یې ګورې پیو کې پیسې ما هم درکړي ښه انډیوالي ده نو زه به خپل پی ولې خرابومه پرېږده چې ښه کړک چای دله پخه کړمه ښه ته خو وګوره که نه کمال وګوره مړه
یاره خواري مې پې ډېره وکړه نیکانو خو چې یې مړه یو چې ده نو دود پتې ده هلکه چې خو ډېره مزېداره د رنګ نه خو ډېره ښایسته ښکاري نو داسې کې مسلم شاه ماما دغلته وصلخانه وه په اوبو به یې خوله کنګاله کړې ده چې څوک خوله نه کنګالي که نه خوله کنګالو نه د چینای په ځای پکې مالګه اچولې ده زه پې شکیم شوم هغه یو ټیم کې ما دا خو مالګه ده خو بیا مې وایي چې دا خو چیني دي خفه نه شئ نو خفګان سره خو به بیا ګورو او خو دې پای پسې موږ 2 ګنټې کوم ځای ته تللو یاره ډېر مه کوه اورېدل که نه داجي د ما خبرې ته کېدې غوږ ګوره داسې کار دی تاسو خو ما د دا لاسونه لږ کولو کې که نه ځمه که نه خو لاسونه خو رالوس پړ دی که نه یوه خبره دې نه مني کله دې ښې او که بدې ځې به اورګاډه مې خراب شو تاسو لږ ودرېږئ دلته لږ ودرېږئ د چاچي کاري چې دې نیر اثر کړی که نه په ایمان که دې پرېږدم وروره دته ګوره زه له لږ ریلونه رالم ښه زر راځه زر راځه ها وا وا کاکا ولې ورارو د دې چاچي نه مې تا څونه کالي خرڅ کړي ورارو 2 تولې کاکا داسې کار دی که نه انشاءالله 15 تولې به وله زه اوس کومه که نه خو داسې کار دی لاسونه راله لږ پرانیزه پر یې ګاډۍ کې م په جمپونو ور وسته مړه راله خراب کړه زه یم لږه تازه ساه به والم بس زه م خواست یم ما ته پته ده پرېږدی مې نه ځکه چې شل ځل د دې ایرپورټ نه زه وتښتېدم او تاسو مې بیا راوړ راشه لاسونه راله لږ کولې وکړه ته جزا پورې دې رسوم نه مالته به دې پرانیزم کاکا نو دا خو ما تا سره اوس لوز وکړه که نه نه ځمه بس راشه لاسونه راله کولو که به دلته سودرېږم زه دا خلکه به څه وایي ګوره ونه تښتې ښه نه نه کاکا نه تښتم ښه ونه تښتې ګوره زر بس چاچي له به مې داسې کالي کوم 21 کریټ والا کومه ښه 21 کریټ ځان لارې په خیر باندې بوتلې که لاسونه دې پرانیسته بس خو زر راځه ښه دغلته بس لږه تازه ساه لمه ښه ساه واله خو زر راځه ښه زر راځه وراره سړی څه شو یاره وروره خو داسې لاړه وي تازه شان سالمه وی خدای دې دا چارچوبی سرغړ کړه موږ په دغه راوستو تا نه بیا لاړو وی خدای دې ستا بیخ وباسي زویه دغه جیز دی او ته په کې هسې یارېږي دا جیز یارېږم نه په جز کې جز کې به لا څوک ویارېږي خو ورته وایم بار ته مېړه نه کېږي که نه زه یم پرېږده دلته دا ټکټ بوکه مزدوري ده دا به کوم او بار ته مې مه لېږه ښه وراره اوس لاړ شه اوس دونه وکړه چاچي نه دې کوم کالي خرڅ کړي چې خو راسر کې که نه کاکا لکه چې چاچي مې د کور کې نه پرېږدي تا ته چا وي چې ته کالي خرڅوه تا ته ما ویلو که ده درته ویلي تا خو رضانه کالي خرڅ کړي دي ته پرېږده وروره دا کالي مانې پرېږده چې اوس دونه لاړ شي چې مزدوري وکړي ټول خل مالداره شو او زه غریب یم ما څوک په پردو جنازو کې هم نه پرېږدي نو داجي کېدی شي په جنازه کې ځکه نه پرېږدي چې تا له به مونځ د جنازې نه درځي که نه غلی شه دا روزه مې نه داجي خدای مسلمانه څه په خوارو باندې م دلته راوستو ایرپورټ ته او بیا دې مړه سړی دې پاره کړو ولې تا سره د خپل کاري غم دی تا سره چاچي د کالي غم دی او موږ نه سلامت زوی وتښتو مړه